سلامونه درنو لیدونکو د یوټیوب چینل دویم کورس ته ښه راغلی. په تېره ویډیو کې موږ او تاسو هغه ځای ته رسېدلي یو چې یوټیوب چینل څنګه ویریفای کیږي او موږ یوټیوب چینل ویریفای کړی و. په دویم کورس کې به تاسو ته موږ دا طریقې وړاندې کوو چې عبارت دی له اول یوټیوب چینل ته غټه ویډیو څنګه اپلوډ کیږي، شارټ ویډیو څنګه اپلوډ کیږي، ټایټل څنګه ورکول کیږي، د یوټیوب چینل د ویډیو ټیګز څه ته وایي، هیشټیګ څه ته وایي، تمنیل څه ډول جوړیږي. نو دا هغه موضوعګانې دي چې د یوټیوب چینل په دویم کورس کې به تاسو ته زه مشتبه هاشمي په پښتو ژبه وړاندې کوم. نو هیله لرم چې تر پایه پورې ویډیو در سره وګورئ. ویډیو مه سکیپ کوئ. که یو سټپ هم له تاسو څخه پاتې شو نو کیدای شي له تاسو له ګڼو ستونزو سره مخ شئ. او درنو دوستانو په تمه ونه پرېږدم، راځئ چې ویډیو شروع کړو. نو درنو لیدونکو راځئ د یوټیوب چینل دویم کورس پیلو. په دویم کورس کې موږ او تاسو د یوټیوب چینل ته د ویډیو د اپلوډولو نه شروع کوو. یوټیوب چینل په لومړی ویډیو کې موږ او تاسو یوټیوب چینل جوړ کړی و، هغې ته نوم ورکړی و، ډسکرپشن هم ورکړی و او د دې ترڅنګ موږ خپل یوټیوب چینل ویریفای کړی و. اوس راځو ګورو چې یوټیوب چینل ته ویډیو څنګه اپلوډیږي، یعنې په ښه طریقه یوټیوب چینل ته ویډیو څنګه اپلوډیږي. زه په دې ویډیو کې مکمله طریقه تاسو ته ښیم. تاسو به راشئ اول خپل د یوټیوب اپلیکیشن ته. یوټیوب ته چې کله تاسې راغلی نو یوټیوب ته چې کله تاسې راغلی نو اوس موږ غواړو چې اول د غټې ویډیو نه شروع وکړو چې یوټیوب ته غټې ویډیوګانې څنګه اپلوډیږي. د هغې نه بعد به موږ تاسو شارټ ویډیو ګورو چې شارټ ویډیو څنګه اپلوډیږي. نو یوټیوب ته چې کله تاسې راغلی دا منځ کې د جمع علامه وګورئ، په دې به تاسې کلیک وکړئ. په دې مو چې کله کلیک وکړو اول یې لیکلي کریټ ا شارټ، دویم یې لیکلي اپلوډ ا ویډیو، په دې به تاسو کلیک وکړئ. په دې چې تاسو کله کلیک وکړو الو اکسس باندې به کلیک وکړئ. په دې مو چې کله کلیک وکړو الاو باندې به کلیک وکړئ. الاو هم چې باندې چې کلیک وکړو نو زه اوس راځم د خپل یوټیوب ته یو ویډیو اپلوډ کوم. د مثال په توګه زه دا ویډیو راخلم. دا ویډیو مې چې راواغسته دا زه نیکسټ کوم. دا ویډیو زه خپل یوټیوب چینل ته جوړوم. یا ستاسو چې هره ویډیو وي زه دا ویډیو تاسو ته په مثال کې وړاندې کوم که نه چې دا ویډیو څنګه اپلوډ کیږي یوټیوب چینل ته. دلته چې تاسې کله کلیک وکړو ورو ټریم کیږي. نو یوټیوب چینل ته چې تاسې کله راغلی اول موږ غواړو د غټې ویډیو نه شروع وکړو چې یوټیوب ته غټه ویډیو څنګه اپلوډ کیږي. نو یوټیوب ته چې تاسو راغلی منځ کې دا جمع علامه وګورئ، په دې به تاسو کلیک وکړئ. دې کې تاسو ته درې اپشنونه راځي. اول دی کریټ ا شارټ، دویم دی اپلوډ ا ویډیو، دریم دی ګو لایف. نو تاسو به په دویم باندې کلیک وکړئ اپلوډ ا ویډیو، ځکه چې تاسې غټه ویډیو اپلوډ کوئ. په دې چې تاسو کله کلیک وکړو اوس غواړم د مثال په توګه یو ویډیو زه اپلوډ کړم. دلته چې زه کله راغلم دا ویډیو زه راخلم، غواړم دا ویډیو خپل یوټیوب چینل ته زه اپلوډ کړم. نو دا نیکسټ کوم. چې نیکسټ مې کړ اوس مهم سټپ یو دانه دلته دی چې تاسو به خپل ویډیو ته ټایټل څنګه ورکوئ. ټایټل په پښتو یعنې عنوان. خپل ویډیو ته به څه ډول عنوان ورکوئ. عنوان به تاسو داسې ورکوئ چې ستاسو ویډیو که د کرکټ په باره کې وي نو تاسو به د کرکټ ټایټل ورته ورکوئ. که چېرته کامیډي وي کامیډي ټایټل به ورکوئ، که تفریحي وي، اجتماعي وي، اسلامي وي، هر ډول وي تاسو به ټایټل هماغسې ورکوئ. تاسو چې په ویډیو کې کومه کړنه ترسره کړې ده، ستاسو ویډیو د څه څخه بحث کوي نو ټایټل به هماغه ورکوئ. خو زما دا ویډیو ده د مثال په توګه ما ویډیو بله راغستې ده، خو زه غواړم تاسو ته صرف طریقه وښیم. اوس زما دا ویډیو ده د مثال په توګه زما چینل د افغانستان کرکټ په دغې په باره کې دی. تاسو داسې فرض کړئ زما دا ویډیو د کرکټ په باره کې ده، ځکه فلحال په ګیلري کې ما سره د کرکټ ویډیو نشته. زه اوس دې ته ټایټل ورکوم. یا په بل دغې باندې زما دا ویډیو چې ده د فیسبوک په باره کې ده، زه اوس دې ته لیکم فیسبوک. یو فاصله به تاسو ورکئ. دا چې کله ورکړو نو تاسو به ورپسې ولیکئ سټوري. دا زما ویډیو چې فیسبوک سټوري په باره کې ده. یو شتم فکر وي درنو لیدونکو، که چېرته تاسو ویډیو ته ټایټل ورکوئ نو اول به انګلیش لیکئ، پښتو به نه مخکې کوئ، اول به انګلیش لیکئ. دا مو چې کله ولیکه نو تاسو به راشئ دلته دا به ورکئ، بیرته به فاصله ورکئ او سلاش به ورکئ، دا ولاړ سلاش چې دی نو تاسو به په پښتو کې بیا ولیکئ، پښتو کې چې هر شی لیکئ. مثال په توګه
فیسبوک مې چې ولیکه فیسبوک سټوري اوس مې پښتو کې ولیکه نو دا اوس زما دا ویډیو د فیسبوک سټوري په باره کې د ما فیسبوک سټوري اول مې انګلیش کې ولیکه بیا به پښتو کې اول به پښتو نه لیکئ اول به انګلیش لیکئ بیا به ورپسې پښتو لیکئ نو دا مې چې ولیکه دې پسې مهم بخش لاندې بل دی ډسکرپشن په ډسکرپشن کې به تاسو څه شی لیکئ دا ډسکرپشن به تاسو اول به انګلیش لیکئ ورپسې به پښتو لیکئ اول زه راځم انګلیش لیکم انګلیش کې به تاسو ولیکئ چې دا ویډیو د فیسبوک سټوري په باره کې ده داسې به نه لیکئ چې ستاسو ویډیو د مثال په توګه د فیسبوک په باره کې وي او تاسو په ډسکرپشن په توضیحاتو کې ورته لیکلي چې دا ویډیو د ټیک ټاک په باره کې ده دا پالیسي بالکل ګوره د یوټیوب خلاف عمل دی کیدای شي دې سره ستاسو چینل د وخت په تېرېدو سره که اوس خراب نشي یو هفته بعد درته یوټیوب چینل اختاریه رالیږي که په اختاریه باندې مو نشو نو ستاسو چینل د تل دپاره له یوټیوب څخه ختموي خیر پالیسیانې به زه تاسو ته په راتلونکو ویډیوګانو کې د یوټیوب ټوله پالیسي به تاسو ته زه تشریح کوم نو زه صرف دلته ډسکرپشن لیکم چې زما ویډیو د څه په باره کې ده زه پښتو کې لیکم نو ګورئ درنو لیدونکو ما ولیکل دا ویډیو د فیسبوک سټوري په اړه جوړه شوې ده نو ما چې په پښتو کې ولیکل کوشش وکړئ چې تاسو اول انګلیش هم ولیکئ ما خو صرف ولیکل ستاسو د پوهېدو دپاره لاندې نور چې هر شی ورپسې تاسو لیکئ هغه ستاسو توضیحاتو پورې اړه لري خو توضیحات چې لیکئ د خپلې ویډیو توضیحات به لیکئ مخکې هم درته تکرار کړه هسې نه چې ستاسو ویډیو د ټیک ټاک په باره کې وي او تاسو ورته توضیحات د فیسبوک په باره کې لیکئ نو دا چې کله تاسو ورکړو نو دې نه به تاسو بیک لاړ شئ چې بیک لاړ پاسې لیکلي دي نیکسټ په نیکسټ به تاسو کلیک وکئ په نیکسټ هم چې کلیک وکړو دلته دوه ډېر مهم سټیپونه راځي ګوره ولې لیکلي یس اټس میډ فار کیټس نو اټس ناٹ میډ فار کیټ تاسو به هیڅ وخت میډ فار کیټ نه وایئ دویمه چې لیکلي نو اټس ناٹ میډ فار کیټ په دې باندې به کلیک وکئ په دې مو چې کله کلیک وکړو اپلوډ ویډیو به ووهئ نو اپلوډ ویډیو چې وواله زموږ ویډیو به اوس اپلوډ شي زموږ چینل ته دا وګورئ درنو لیدونکو په پریپایرینګ کې دا زموږ ویډیو به اوس اپلوډ شي زموږ یوټیوب چینل ته نو درنو لیدونکو تاسو وګورئ چې ویډیو اپلوډ شوه ویډیو چې کله اپلوډ شوه نو د دې نه بعد به تاسو له دې ځای نه بیک لاړ شئ بېرته به راشئ خپل موبایل ته نو د بهتره سیټینګ دپاره تاسو یو اپلیکیشن ته ضرورت لرئ چې په پلی سټور کې د لاسرسي وړ دی اویلیبل دی چې نوم یې دی وای ټي سټوډیو تاسو ته یې زه دلته اوس سرچوم تاسو یې خپله وګورئ دلته به تاسو ولیکئ وای ټي مو چې کله ولیکه ګوره خپل دلته ولیکل وای ټي سټوډیو په دې به تاسو کلیک وکئ په دې مو چې کله کلیک وکړو ما تیاره انسټال کړې ده نو دلته ما ته اوپن راځي زه اوپن کوم ما سره چې کله اوپن شوه نو هر چینل چې تاسو غواړئ له دغه ځای څخه به تاسو پکې اوپن کړئ نو زه پکې همدغه چینل اوکې کوم دا ما سره خلاص شو ویډیو چې کله تاسو اپلوډ کړه نو تاسو به نور راشئ وای ټي ته تاسو وګورئ ما چینل نوی جوړ کړی ځکه چې موږ کورس شروع کړی دی وګورئ 0 سبسکرایبر لري اوس مې اوله ویډیو دې ته اپلوډ کړه نو اوس زموږ د دویم کورس بله موضوع په دې کې راځي د ویډیو د جګېدو نه بعد نوم هم چې ورکړو د هغې هیشټیګ ټیګ او داسې نور موضوعات دي چې تاسو ته به زه اوس وښیم ډسکرپشن ته چې تاسو کله راغلی په ډسکرپشن کې د ویډیو معلومات تاسو لیکلی شئ چې ستاسو دا ویډیو د څه په باره کې ده ما ویډیو د فیسبوک سټوري په باره کې جوړه کړې ده زه په انګلیش کې به تاسو ولیکئ فیسبوک سټوري تاسو بیا داسې ولیکئ د دې ویډیو په ډسکرپشن کې چې دا ویډیو چې د هر شي په باره کې وي دا ویډیو مثال د کرکټ په باره کې جوړه شوې چې تاسو ویډیو چې د هر څه په باره کې وي دا ویډیو که د کومیډي ویډیو ده یا دا ویډیو اسلامي ویډیو ده په انګلیش کې به ولیکئ لاندې به بیا په پښتو کې ورپسې ولیکئ لکه داسې دا ویډیو بیا تاسو ولیکئ چې دا ویډیو مثلا زه لیکم دا ویډیو د فیسبوک سټوري په باره کې جوړه شوې ده همداسې به یې ولیکئ اوس یو مهمه موضوع راځي د هیشټیګ په باره کې هیشټیګ اول تاسو کوشش وکئ چې ستاسو چینل د هر شي په نوم چې هر شی ورکړی وي ورته اول هیشټیګ د خپل چینل د نوم په نامه باندې جوړ کړئ نو زه اوس ګورم چې زما یوټیوب چینل د څه په نامه دی یا تاسو هم خپل یوټیوب چینل وګورئ چې ستاسو چینل د څه په نامه دی ګورئ تاسو وګورئ زما چینل دی افغان کرکټ نو زه اول خپل چینل ته
همدا هشټیګ ورکوم. خیر ویډیو کې ما ګوره اپلوډ کړی فیسبوک سټوري، دا مې ستاسو د پوهولو دپاره اپلوډ کړی ده، ځکه ما سره په ګیلري کې د کرکټ مطابق ویډیو نشته، ځکه ما د فیسبوک ویډیو ورته اپلوډ کړی ده. نو هشټیګ به جوړ کړئ وبه لیکئ هیش، په دې باندې ځان پوه کړئ، دا ډېر مهم سیټینګ دی د یوټیوب چینل. هیش هم چې ولیکه زما چینل دی د افغان کرکټ په نوم. افغان کرکټ هم چې ولیکه په دې لیکلو کې درنو لیدونکو هیڅ فاصله به نه ورکوئ. ګوره دې خبرې ته هم ډېر پام وي. اکثر افغان چې ولیکي بیا یو رقم سلش ورکوي، هشټیګ اخلي، خو هغسې هیڅ کله مه لیکئ، ټول نوم به یو ځای لیکئ. دا هم چې ولیکه لاندې به راښکته شئ، چې راښکته شو نو بیا به هیش ورکئ. فیسبوک سټوري هشټیګ مې د فیسبوک سټوري ورکړه، ځکه زما دا ویډیو د فیسبوک سټوري په باره کې ده. لاندې بل هشټیګ هم ورکولی شئ، مثلا هیش پښتو. درنو لیدونکو همیشه به مو کوشش دا وي چې یوټیوب چینل ته بې ځایه هشټیګې ورنه کوي. پام به وي چې یوټیوب د پالیسیو خلاف دی د عمل، نو امکان لري چې یوټیوب چینل در باندې بند کړي. دا ټول یوټیوبرانو ته زما دا خبر ورسوئ، که تاسو هم تر اوسه نه پوهېدئ نو دا دی ما پې پوه کړئ چې یوټیوب چینل ته ډېرې هشټیګې مو ورکوئ، یوټیوب چینل در باندې بندوي. همیشه کوشش وکړئ چې ویډیو اپلوډوئ، د ویډیو د اپلوډولو لاندې د خپل یوټیوب چینل هم چې د هر څه په نامه وي هغه هشټیګ ورکوئ، ځکه دا ستاسو چینل په رینک کې راولي، په درجه بندۍ کې لومړي مقامه پورې وي. دا هشټیګ چل مې درته وښودو درنو لیدونکو، هیله ده چې دا مو خوښ شوی وي. اوس بل سیټینګ پاتې کېږي په یوټیوب چینل کې چې هغې ته ټیګز وایي، چې اکثره زموږ دوستان هغې سره مشکل لري. او د دې ترڅنګ د ویډیو کټګوري اکثره زموږ دوستان پوښتنه کوي چې کټګوري د کوم ځای څخه انتخابېږي. اوس یې تاسو ته زه ښیم کټګوري به له دغه ځای څخه انتخابوئ. ګوره اول یې لیکلي ټیګ. دا ټیګ څه دي، څه دپاره په درد خوري؟ ټیګ ستاسو ویډیو که زما دا ویډیو ده د فیسبوک سټوري په باره کې ده، نو تاسو به په ټیګ کې ټول ورته همدا ټیګونه لیکئ. مثلا فیسبوک سټوري، سټوري فیسبوک، سټوري فیسبوک، پښتو سټوري. کوشش مه کوئ چې په ټیګ کې بغیر د دې نه بله موضوع ولیکئ. زه اوس لیکمه فیسبوک، فاصله به ورکئ، سټوري. دا مو چې کله ولیکه نو لاندې به راښکته شئ، چې راښکته شئ اټومیټک ګوره یو ټیګ یې واخیسته. چې واخیسته اوس زه لیکمه هر رقم به یې ولیکئ، ځکه چې هر رقم په یوټیوب کې ستاسو ویډیو سرچ شي او ستاسو دا ویډیو خلکو ته مخکې شي. ټیګ دې دپاره په درد خوري چې ستاسو ویډیو په یوټیوب کې سرچ کې راځي. دلته چې تاسو څومره توري ولیکل، که دا توري چا په فیسبوک کې په یوټیوب کې وبخئ سرچ کړه نو ستاسو دا ویډیو به ورته مخې ته کېږي. ولیکئ سټوري فیسبوک، هر رقم یې ولیکئ، بیا حروف غټ کئ، فیسبوک. په پښتو یې هم ولیکئ، مثلا فیسبوک. که په یوټیوب کې هر څوک فیسبوک سرچوي په یوټیوب کې نو ستاسو ویډیو به هم ورته راځي، ځکه په ټیګ کې تاسو فیسبوک لیکلی. ټیګ دې دپاره په درد خوري که ستاسو ویډیو د هر څه په باره کې وي ټیګ کې ورته ښه ډېر د هماغې مطابق موضوعات ولیکئ. نو که په یوټیوب کې څوک دا ما چې کوم تورې ولیکه چې فیسبوک سټوري، که دا څوک په یوټیوب سرچ کړي نو ستاسو ویډیو به هم ورته راځي، ځکه په ټیګ کې تاسو دا تورې لیکلي دي. هیله لرم چې په دې سیټینګ باندې هم پوه شوي یاست. او زما دا ویډیو دا ما د فیسبوک په باره کې جوړه کړې ده، نو زما دا ویډیو په ساینس اینډ ټیکنالوژي کټګورۍ کې راځي. ګوره زما ویډیوز په پیپل بلاګ کې ده، دا غلط راځي. د مونټایزیشن په وخت کې به درته نه مونټایز کوي چې ستاسو ویډیو د یو بخش وي او کټګوري مرته د بل بخش والي. که ویډیو نو د سپورټ وي نو د سپورټ بخش به وهئ. نو زه اوس په دې کټګوري کلیک کوم. ګوره دې کې ډېرې کټګورۍ دي، تاسو د هر څه په باره کې ویډیو جوړوئ نو هماغه کټګوري به ورته وهئ. ما اوس ویډیو جګه کړې ده د فیسبوک په باره کې. د فیسبوک مطابق ویډیوګانې څوک چې جوړوي هغه په ساینس اینډ ټیکنالوژي کې راځي. ګوره هلته لیکلي دي لاندې خوا نه دریم ساینس اینډ ټیکنالوژي، نو دا کټګوري مې هم ورته چینج کړه. نو دا سیټینګ هم وشو. هیله لرم چې په دې هم پوه شوي یاست. په دې کې دا نور سیټینګونه دي. وګورئ که غواړئ چې کامنټ بند کړئ کامنټ هم بندېږي. په دې نورو کې تاسو څه ایډیټ مه کوئ ځکه دا دومره مهم نه دی. دا دی ما ښه سیټینګ مې خپل ویډیو ته وکړ. ویسیبیلیټي چې دا به همیشه تاسو پرایویټ چې دا صرف تاسو ته به ښکاري، انلیسټډ دی. همیشه که غواړئ چې تاسو یوټیوب چینل مخکې لاړ شي ویډیوګانې ټول خلک وګوري نو تاسو به یې په پبلک کې پرېږدئ.
نو د دې نه وروسته پاتې کیږي زموږ سره د ویډیو تمنیل یا په پښتو په اصطلاح چې ویډیو باندې عکس څنګه لګیږي. ویډیو خو زما جګه کړې تاسو ته ښکاري، په دې باندې اوس عکس څنګه لګیږي د دې طریقه مو درته ښیم. ګوره په دې عکس پاس وګورئ پنسل دی، په دې قلم باندې تاسو کله کلیک وکړو ګورئ دلته لاندې لیکلي کسټم تمنیل، په کسټم تمنیل باندې به کلیک وکړئ. په دې مو چې کله کلیک وکړو ګوره ماته ټول د ګیلري عکسونه راغله. چې کله راغله زه اوس لاندې راځم دې ته یو عکس ټاکم، مثلا دغه عکس دی. دا عکس ما راواغسته، زه غواړم دغه عکس خپل د دې ویډیو په تمنیل کې پرېږدم. دا عکس مې راواغسته، دا زه ډن کوم. چې ډن مې کړه ګوره زما دا عکس په همدې ویډیو باندې پرېښودل شو. دا وګورئ بهترین عکس دی. ما وشو کولی چې خپل یوټیوب چینل ته دغسې د دې لارې تمنیل هم ورکړم. نو درنو لیدونکو دا د یوټیوب چینل د کورس دویمه ویډیو وه چې ما مجتبی هاشمي په ډېر مفصل او مکمله توګه تاسو ته وړاندې کړ. د یوټیوب چینل دریم کورس ډېر مهم کورس دی چې په هغې کې به تاسو ته زه د یوټیوب چینل د SEO په باره کې معلومات وړاندې کوم چې تر اوسه پورې هیڅ پښتو چینل د SEO په باره کې معلومات په پښتو ژبه نه دي وړاندې کړي، او ډیر مهم معلومات دي چې هغې سره ستاسو د یوټیوب چینل رنګ درجه بندۍ ته ځي. ستاسو چینل به ورسره په لومړی سرچ کې به ستاسو چینل راځي. که چېرته تاسو خپل یوټیوب چینل ته صحیح SEO وکړئ نو ستاسو چینل به ورسره په سرچ کې راځي. نو هیله لرم چې دویم کورس هم ولیده نو دریم کورس حتما وګورئ ځکه چې ډیر مهم بخش دی. نو تر راتلونکي دریم کورسه پورې ښې چارې ښه وخت.